سلام، وخت مو په خیر. له مالان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد خبیب حسرت یم. د افغانستان شلوریز غوره لیګ یا APL T20 د کمیټې غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. د افغانستان شلوریز غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د غوره ترسروي په موخه د اړوند او ګمارل شوې کمیټې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته ترسره شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دوی په دې برخه کې په ګڼو موضوعاتو خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې دا سیالۍ تیر ځل د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شوې وي چې د هیواد کورني لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم پکې ګډون درلود. افغان لوبډلې په ایران کې د کراټې ماستر کپ نړیوال سیالیو کې دریم مقام وګټه. د هیواد د کراټې ورزشکارانو په ایران کې د کراټې ماستر کپ اتم پړاو نړیوالو سیالیو کې د 10 هیوادونو او 1200 تنو ورزشکارانو ترمنځ دریم مقام خپل کړ. په دې سیالیو کې د عراق، هند، پاکستان، افغانستان، ګرجستان، جنوبي افریقا، لبنان، عمان، ایران او تاجکستان ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې د افغانستان په استازولۍ هم 40 ورزشکارانو یو روزونکي د یو ټیم په توګه پکې ګډون کړی وو. په پای کې د ایران هیواد ورزشکارانو لومړی، عراق دویم او افغانستان ورزشکارانو د سرو او سپینو زرو د یوه مډال او د برونزو د 5 مډالونو په خپلولو سره دریم مقام خپل کړ. د یادونې وړ ده چې دا سیالۍ د غویي په 9 نیټه د ایران په پلازمینه تهران کې د 10 هیوادونو د ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې وې. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د هلمند ولایت د فوټبال فدراسیون تر چتر لاندې د ګرمسیر ولسوالۍ په امیر بلند اغا سیمه کې د 14 لوبډلو ترمنځ د فوټبال ناک آوټ سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو لومړۍ لوبه د هیواد او اتحاد لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې د یو ګول په وهلو سره مساوي پای ته ورسېده. یا د سیالۍ چې 13 ورځ پیل شوې دي پکې هیواد، اتحاد، اقبال، افغان، حبیبی، خوشحال، لغمان شاهی، آریانا، وفا، حسین، لمر، حاجی نظر او اتحاد فوټبال لوبډلې لوبیږي. باید یادونه وشي چې د ګرمسیر ولسوالۍ له دغو حوزوي سیالیو وروسته به د ګرمسیر ولسوالۍ په کچه د فوټبال لیګ سیالۍ پیل شي. د کامیار والیبال لوبډله د افغانستان په استازیتوب د آسیا کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون مسؤلانو په وینا دغه سیالۍ په روانې زیږدیزې میاشت کې د بحرین په کوربتوب د افغانستان په ګډون د 14 هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د هیواد د والیبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د یاد شوي لوبډلې روزنه له تیرې اونۍ راهیسې د یاد لوبډلې د تجربه لرونکو روزونکو احمد خالد انصاري او سید قلندر شاه مختاري لخوا د بدني روزنې عمومي ریاست په جمنوزم کې پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د لوبډلې له روزنې څخه نیولې تر سیالیو پورې ټول لګښتونه د کامیار هوایي شرکت لخوا ورکول کیږي. په زابل کې د 10 بایسکل ځغلونکو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوې. د زابل ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او اطلاعات او کلتور ریاست له لورې د 10 زابلي بایسکل ځغلونکو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې کریم الله لومړی او ضیا محمد دویم مقامونه ترسره کړل. باید یادونه وشي چې د دغه سیالیو لومړي مقام ترلاسه کوونکي کریم الله ته د بدني روزنې او ورزش امریت له لورې یو اراده بایسکل هم په ډالۍ کې ورکړل شو. د افغانستان 2 سوک وهونکو محمد یعقوب او عبدالله محمدي د نړۍ اتلولیو په سیالیو کې چې په ازبکستان کې ترسره کیږي ګډون کړی دی. د سوک وهنې فدراسیون مسؤلان وایي محمد یعقوب نن په 450 کیلوګرامه وزن کې د خپل جاپاني سیال پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي او عبدالله محمدي په 80 کیلوګرامه وزن کې د خپل اسرائیل سیال پر وړاندې سیالۍ کوي. د بارسلونا فوټبال ټیم وایي په کاتالونیا کې به دا ځلي د لالیګا اتلان دوی وي. بارسلونا د یکشنبه په شپه په نیو کمپ کې د ریال بیټس په وړاندې د 4-0 بریا وروسته د اسپانیا لیګ ګټلو ته یو ګام نږدې شوه. بارسلونا د یادو لوبو د اتلولۍ لپاره باید د سبا یعنی سه شنبه ورځ په لوبه کې اوساسونا ته ماتې ورکړي.
ورته مهال د بارسلونا ټیم یو شمېر پخواني لوبغاړي وایي د دې لوبو اتلولي به یا ټیم ته اسانه کار وي.